السلام علیکم ملګرو. په فرانس کې کومه واقعه راغلې او چیف جسټر کومه بېعزتي کړې افغاني ورور نو هغه د په خلاف پاکستان آرمي نو رکشن اخیستی دی. نو اوس د افغانیانو دپاره یو نوی خبر دی. نو دا شیرګوم په کمنټ کې سا کنځل دا شی مه لیکئ. نو تاسو یو نوی خبر دی سب شریکوو. نو نن نادر له 15 لکه سن ثبوت شوي د افغانیان رول. نو دا به اوس د پاکستان نه وباسي. نو دا به افغانستان ته اوس شپ کوي. نو تاسو ته پته پاکستان کې چې کومه واقعه راغلې وه 9 مۍ باندې نو پاکستان خپل حکومت کسان گرفتار کړل. نو اوس افغانستان به داسې چیف جسټر بېعزتي کړې ده. نو دا به اوس مخه لګي نو خپل افغانستان ته به لګي. نو دا نوی خبر دی سره د کس د لاسه نو غونډ افغانیانو اوس په تکلیف کې. نو پاکستان کې افغانیانو ورونو نو غټ کاروبارونه دي پېښور کې. نو هله په کراچۍ کې کاروبارونه ډېر غټ کاروبارونه دي. هغو نو په خپل کورونه یې جوړ کړي دي. نو تقریبا ډېر وخت نه راغلي ده. اوس به هغه وباسي د یو افغاني د لاسه کوم چیف جسټر بېعزتي کړې وه. نو اوس د الله په خیر وکړي ځکه چې څو ورځې پس به داسې واقع نن خبر راغلی. نو خپل میټینګ پاکستان آرمي کړی. نو نن نو 15 لکه کسان به دا به پاکستان کې دي. نو افغانیان نو دا به اوس پاکستان نه وباسي. پاکستان کې چې کومه 9 مۍ باندې کومه واقعه راغلې ده هغه کسان نیولي دي ګرفتار کړي دي. نو لا اوس ګرفتار کړي دي. نو اوس افغانیانو د ویلو مخه هغه به وباسي. نو ځکه چې پاکستان کې نو خپل کسان ګرفتار کړي نو افغانیان به خامخا وباسي. نو افغاني د لاسه دومره اوس کار روان شول. نو هغه دومره کنځل چیف جسټر ته یې زورلې کنځلې کړې وي. نو اوس د یو افغاني د لاسه دومره کار روان شلو. نو اوس غون افغانیان به اوس وځي او پاکستان نه نو تقریبا 15 لک دي. نو دا به اوس یو افغاني د لاسه نو څو ورځې پس به کې شي پته ولګي. اوس نو سب نن دا میټینګ شوی نو 15 لک کسان نادر له ثبوت شوي دي افغانیان. نو اوس پته ولګي څو ورځې پس کېدای شي افغانیان اوس به وباسي له پاکستان نه. نو چې هغه ویډیو کړ نو په فیسبوک کې ولې په نیټ کې ولې ورکړ. او بیا ویډیو ضرورت نه و چې تا ویډیو کړې وي. نو چې ویډیو کړو نو اوس څه به لا غټ دغه جوړ کړو. نو ټول افغانیان د تکلیف جوړ کړو. نو افغانیانو غټ کاروبارونه پاکستان کې دي. اوس دا به دوله پاتې کېږي. نو چیف جسټر تقریبا دا اوس ډېټ شوی دا تقریبا 8 لک کسانو مشر نو هغه بېعزتي کړې ده. نو بیا بار ملک نو فرانس کې هغه بېعزتي کړې ده. نو افغاني ورور نو دا نوی خبر راغلی و. نو دا نن صرف میټینګ کړی و. نو څو ورځې پس اوس پته لګي. او دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ. او په یوټیوب باندې ګورئ په یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د فیسبوک پیج یې ګورئ. نو پیج فالو کړئ لایک کړئ. د ویډیو کتلو ډېر مهرباني. والسلام.